السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د الله رب العزت په توفیق سره د صحابه کرامو سیرت بیانېدو او په صحابو کې بیا ابتدا د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه د سیرت نشي و او داغه په سیرت کې موږ اخرنی خبره داغه د هجرت قصه بیانوله. پس طریقې سره ابوبکر الصدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کړې وه او د هجرت په لار کې بعض مشهور واقعات هغې طرف ته اشاره شوی. بیا موږ وی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو څو ورځې په قبا کې تېرې کړې، ورسره ابوبکر الصدیق رضی الله عنه. پس طریقې سره دوی مدینې ته ننوتو. خوشحالي د مدینې والو د انصارو هغه بیان شوې وه چې زنانه ماشومانان د کورونو چتونو ته ختلي وو، بره کوټو ته ختلي وو او دا آواز راتو د هر طرفه ایهم هو ایهم هو، چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې کم یو دی او هغه کم یو دی. دغه شان چا پکې دا آوازونه کول په لارو کوڅو کې، یا محمد یا رسول الله، یا محمد یا رسول الله. رسول صلی الله علیه وسلم یې رابلو. اوس هسې یو خبره مخې ته راله که دلته څوک ده ووایي چې دا بریلیان چې یا رسول الله وایي دا به جایزي، ځکه چې دلته دوی هم یا رسول الله ویلی، نو څه جواب به یې کړي؟ هغوی ژوندي ته ویلی، مړ ته یې نه دی ویلی. ژوندي ته چې د هغوی مخې ته و هغه ته یې اواز کړی. او انس ابن مالک رضی الله عنه وی په کومه ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راننوتو، اضاء منها کل شی، د هغه د راتګ سره هر څه رڼا شوي و، مدینه رڼا شوې وه، الله رڼا کړې وه. او بیا دا هم وایي چې په کومه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ نو هغه یوه تیاره په مدینه باندې راغلې وه. د مسجد نبوي چې را کوم ځای دی د دغه ځای پورې چې رسول صلی الله علیه وسلم رسېدو او د انصارو په دې محلو باندې تېرېدو، هره محله کې یو خاندان به اوسېدو. موږ تېر شي بیان کې دا خبره کړې، نو د هر طرف نه به کسان راوتو، هلم یا رسول الله الی العدد والعدة والمنع، یا رسول الله دلته زموږ خواله راځئ، موږ به هم خیال ساتو، دلته طاقت هم موږ سره شتي، زیم شتي، هر څه شتي. رسول صلی الله علیه وسلم به ورته ویل نه پرېږدئ دا اوښه، فانها مأموره، دې ته امر کړی شوی دی، دا به پخپله په یو ځای باندې کښېني. تر دې چې اوښه کله دغه ته ورسېده د بنو مالک ابن النجار محلې ته او د هغوی کورونو منځ ته، چې دلته د رسول صلی الله علیه وسلم د دوی سره دا رشته وه چې دا د هغه ماماګان حسابېدو. ځکه چې د عبدالمطلب مور هغه د دوی نه وه، د عبدالمطلب مور د رسول صلی الله علیه وسلم نکاح د هغه مور په دې خاندان کې وه، نو دا د هغه ماماګان وه او دې ته هغه خوشحاله و. کله چې دا اوښه دغه مسجد نبوي دی ځای ته ورسېده، کوم ځای کې چې نن مسجد نبوي دی، نو دا
سورلی کېناسته، بیا د هغه ځای نه روانه شوه واپس بل ځای ته، خو بیا را واپس شوه او دغه ځای کې بیا کېناسته. د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه کور مخې ته بلکل. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی هذا ان شاء الله المنزل، دا زمونږ د کوزیدو ځای شو. او ما دا خبره تاسو ته ذکر کړې وه چې کوم ځای کې چې اوس دا مسجد نبوي دی، نو دلته یو مربد و، په عربي کې ورته مربد وایي، چې دلته کجوري به یخودی کېدې دې دپاره چې وچې شي. او دا یو دوه هلکان و یتیمانان، سهل او سهیل، دا دوه ورونه و یتیمانان، د هغوی ځای و. دلته دا اوښه چې دی او دا سورلۍ چې دی ناسته ده. ښه، د هغې نه بعد داسې وشو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړو ایو بیوت اهلنا اقرب، زمونږ په خپلوانو کې د چا کور نږدې دی؟ خپلوان ورته ولې ووایي؟ ماماګانې حسابېږي. نو زمونږ په خپلوانو کې د چا کور دلته نږدې دی؟ نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه وی انا یا نبی الله، د الله رسول زما کور دلته نږدې دی. هذه داری و هذا بابی، دا زمونږ د کور دروازه ده، دغه زمونږ کور دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته لاړ شه فهیئ لنا مقیلا، زمونږ دپاره پکې داسې ځای تیار کړه چې دمه پکې وکړو. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راولګېدو، د رسول صلی الله علیه وسلم چې کم د سفر توښه وه، کم سامان د هغه سره و، هغه یې راواغېستو او هغه خپل کور کې کېښود. او د دې نه هم دا ادب روزي ګوره، هره خبره چې موږ بیانو د هغې نه به یو فایده یو مسله راوباسو. او دا سیرت که هغه د پیغمبر یو که سیرت د صحابه کرامو یو که د نورو نیکانو خلکو یې، د دې دپاره بیانېږي چې موږ ته تربیت واخلو. نو دلته یو دا ادب دی چې کله میلمه راشي نو د میلمه نه سامان اخسته کوم چې د هغه سره وي او کور ته دننه وړه، د ادب د میلمه دی. د هغه ته سامان ویوړو. دې کې یو کس راغی وی یا رسول الله این تحل، یا رسول الله تاسو به یعنی کوم ځای کې اوسېږئ؟ ارمان د هر یو دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ سره پاتې شي. خو رسول صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه وی المرء مع رحله، سړی هغه ځای ته ځي چې کوم ځای کې سامان وي. معنی دا چې سامان زما وړی شوی دی، زه به هغه ځای ته ځم. او هغه د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور دی. انصار پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې دومره مین خلکو، دوی چې څومره خدمت د رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی، او دوی چې کومه میلمستیا کړې ده، او دوی چې کومې قربانیانې ورکړي دي، دا په تاریخ کې څوک نشي ورکولی. یعنی د دوی نه بعد چې څومره خلک راغلي دي، ځان به هسې ستړی کوي، هغوی ته نشي رسېدی. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی د انصارو سره مینه د ایمان نښه ده، او د انصارو سره بغض د منافقت نښه ده. او دې خلکو سره به څنګه مینه محبت نه کړي چې دوی زموږ په پیغمبر باندې ځان قربان کړی. ما او تا د خپل پیغمبر دپاره څه کړي دي؟ زموږ دپاره خو دا قرباني هم نشته. که داسې قربانیانې راباندې راغلی وي چې ګوره بیا به موږ څه کولی، حدیث هم څه نشته. خو تا څه کړي د هغه دپاره؟ دین دپاره تا کومه توره والې ده؟ او دې قوم خپل هر څه قربان کړي دي دین دپاره، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره. وګوره چې د چا سره دې محبت وي او د هغه سره څوک محبت کوي او د هغه قدر کوي، د هغوی سره به محبت کوي او د هغوی به قدر کوي. دا د ایمان نښه ده، د دې خلکو سره محبت کول او د دې خلکو قدر کول. هغه به څنګه مؤمني و چې زه مسلمان یم، زه مؤمن یم، خو د انصارو سره مې نه لګي، یا د صحابه کرامو سره مې نه لګي، لکه روافض شیعګان. عجیبه ایمان دی چې د هغه خلکو سره دې نه لګي کومو خلکو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره قرباني ورکړې. سره پاسه 1400 کاله بعد
دین ما او تا سره روغ رمټ پروت دی، را رسولی د الله په توفیق سره دې خلکو دی او لګي دی دې خلکو سره نه، او ته سره پاسه 1400 کاله بعد اوچت مسلمان اوچت مؤمن. قدر د دې خلکو په کار دی او قدر د دې خلکو د قربانیانو په کار دی. ما تیر شوي بیان کې دا ووی چې دا دوی چې کوم سړي له ځای ورکوي او د کوم سړي له کور ورکوي، د دې سړي سره په دغه وخت کې ټوله دنیا په دشمنۍ کې ولاړه ده. دوی ته د دې خبرې یقیني پته ده چې دې سړي له ځای ورکول د ټولو خلکو سره د جنګ اعلان دی. دوی ته د دې یقیني پته ده چې دې سړي له ځای ورکول په مدینه باندې حمله کېدی شي او شی و. ماشومانانو ته تکلیف رسېدی شي، رسېدلی دی، یتیمانان شوي دي پکې، زنانو باندې سخت راتلی شي راغلی وه، لوږه راتلی شي راغلی وه، نورې ډېرې مسلې جوړېدی شي جوړې شوې وې. د هر څه ته هغوی تیار وو، ځکه یې دا کار کړی دی. او یو زمونږ د دینداري ده، زه ډېر زیات حیران شم چې کله د دوی د دینداري ته سړی وګورو. زمونږ یو سړی ما ته دا وایي چې موږ هغوی ته کله رسېدی شو، ته تعجب کوې. موږ هغوی ته رسېدی نه شو، خو څه نه څه دینداري خو سړی کوي که نه، څه نه څه قرباني خو دین دپاره ورکوي که نه. بس یا الله وچ په وچه موږ جنت ته بوځه، زموږ دغه ارمان دی، یا الله وچ په وچه. او که چېرته معمولي دینداري وکړو نو هغه بیا په الله باندې اثباتو، یعنی موږ هم څوک یو، موږ معمولي خلک نه یو، په عالم او په شیخ اثباتو چې موږ ګوره هم دینداري کوو. او ټک خطا دینداري هغه هم دغې د لاسه ګډوډه شي. خبره مې دا کوله چې دې خلکو چې کم تاریخ رقم کړی دی که نه، دا د دوی نه بعد هېڅوک نشي کولی، قیامت پورې هېڅوک نشي کولی. ګوره د محبت ته د دوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره، چې رسول صلی الله علیه وسلم لاړ د چا کور ته؟ ابو ایوب انصاری رضی الله عنه. په دې کې اسعد ابن زراره یا زراره رضی الله عنه راغی. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د سورلۍ واګې ونیوې، وی یا رسول الله دا به ما سره نو سورلۍ هغه د ځان سره ساتله. دا محبت. یعنی که رسول صلی الله علیه وسلم زمونږ کور ته رانغی، زه د هغه سورلۍ دي زمونږ په کور کې ولاړې، موږ به د هغه د سورلۍ خدمت کوو، موږ به د هغې خیال ساتو. بیا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د هغه محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره، یعنی هغه رسول صلی الله علیه وسلم د هغه لاندې کور کې اوسېدو، هغه بره اوسېدو، بره چت کې. او په زړه کې دا خبره په مخ اوړېده راوړېده چې یاره رسول صلی الله علیه وسلم لاندې دی، موږ د پاسه. دومره ادب او احترام. نو راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې یا رسول الله که تاسو بره اوسېږي زه به لاندې. رسول صلی الله علیه وسلم ورته نه، زما دا لاندې ځای زما خوښ دی چې خلک راځي ملاقات له، وفدونه راځي، دین بیانول غواړي، نو دا بره نه کېږي. دا د هغوی ادب او احترام. هسې یعنې زه یم چې څومره خوش قسمت او د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې د ده په کور کې رسول صلی الله علیه وسلم ابتدایي ورځې د هجرت نه بعد تیرې کړي دي او دوی وله خدمت کړی دی. څومره به د ابو ایوب الله ته ګرانو او د ده بیبي هغه به څومره الله ته ګرانه وه چې دوی خدمت ته هغه انسان کړی دی چې د ځمکې په دې مخ د هغه په شان انسان نه راغلی دی او نه به راشي، او د هغه خدمت یې کړی او د هغه مېلمستیا یې کړې. او دا الله هر چا ته نه نصیب کوي. دا کوړمه دا کور یې غوره کړی الله دې دپاره و. الله ګورئ په دې بندګانو کې په بعضو باندې خاص احسان کوي. لکه ته په پوره کلي کې او محله کې یو کورنۍ وینې چې هغوی د دیندارو خلکو خدمت کوي، یا په بچو کې علما دي، نو پوه شي چې په دې کورنۍ باندې الله د دې کورنو په دې منځ کې او په دې دومره خلکو کې په دوی باندې خاص احسان کړی دی چې د دین او د دیندارۍ دپاره غوره کړي دي.
ابو بکر صدیق رضی الله عنه خارج ابن زید سره به اوسېدو سن حلقه کې، او هغه ما تذکره تیر شوی بیان کې کړی و. مدینه ته چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او د نور ملګری رالو، نو په دوی باندې بیماری رااله. او داسې کېږي اکثر چې کله ابو هوا بدله شي او سړی نوې علاقې ته لاړ شي، نو کله انسان بیمار شي. عائشه رضی الله عنها وی، دا حدیث امام بخاری راوړی دی، وی لما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه، کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، قدمها وهي اوبأ ارض الله من الحمى، مدینې ته راغی داسې وخت کې چې د الله په دې ځمکو کې دا داسې ځمکه وه چې دلته عام مرض و، سړی به راغی په هغه باندې به تبه راله او نورې بیماریانې. فاصاب اصحابه منها بلاء وسقم، نو د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرو باندې هم بیماری راله کله چې هغوی دغې ځمکې له رالو. وصرف الله تعالی ذلك عن نبیه، او الله دا بیماری د رسول صلی الله علیه وسلم نه اړولې و، یعنې هغه نه و بیمار شوی چې مدینې ته راغی. او امام احمد یو روایت راوړی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه، وی کله چې موږ مدینې ته رالو نو موږ د مدینې دا میوې وخوړې، خصوصا د هغه ځای کجورې مشهورې دي اوس هم. نو چې کله موږ دا کجورې وخوړې او د ابو هوا د مدینې په موږ باندې ولګېده، اصابنا بها وعکن، د هغې د لاسه په موږ باندې تبه راله، سخته تبه راباندې راله. یعنی تر دې چې بعضې روایتونو کې راځي چې مهاجرینو په دې اولنۍ ورځو کې به په ناسته لمونځونه کول، دومره سخته بیماري پرې راغلې. ځکه امام احمد یو حدیث راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه، وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی او د هغه په دې ملګرو باندې بیماري راله، تبه پرې راله، نو یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم جومات ته راننوتو، والناس قعود یصلون، او خلک ټول په ناسته لمونځونه کوي، ټول ناستې لمونځونه کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی صلاة القاعد نصف صلاة القائم، په ناسته باندې لمونځ کوونکي ته نیم اجر میلاویږي په نسبت د هغه چا چې په ولاړه لمونځ کوي. وی فتجشم الناس الصلاة قياما على ما بهم من الضعف والسقم، نو یې خلکو په ځان باندې تکلیف تیر کو، په ولاړه لمونځ شروع کو. چېرې دا خو زموږ نه لوی اجر لاړ، نو بیا خلکو په ځان سخت او تکلیف تیرو، سره د هغه بیمارۍ چې ودرېدی به نه شو، خو بیا به په ولاړه لمونځ کو. امام احمد، امام ابن حبان یو روایت راوړی، عائشه رضی الله عنها وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو د هغه ملګري بیماران شو، او ابو بکر صدیق هم بیمار شو، او عامر ابن فهیره هم بیمار شو. عامر ابن فهیره پیژنئ؟ ابو بکر صدیق آزاد کړو، به دوی سره سفر کې ملګری وی دیم بیمار شو، او بلال رضی الله عنه بیمار شو. نو عائشه رضی الله عنها اجازت وغوښتو د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله زه به د دوی عیادت وکړم، تپوس به وکړم. نو لاړه خپل پلار پسې، پلار ته یې وی څنګه یې؟ نو هغه یو شعر وی ناشنا، یعنې دومره سخته یې پې وه، وی کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنى من شراک نعله، هر سړی سحر کوي خپل اهل و عیال په منځ کې، والموت ادنى من شراک نعله، او مرګ دته د پیزار د دې تسمې نم زیات نږدې. یعنی څومره چې دا تسمه د خپې ته یا د تسمه د پیزار ته نږدې ده، مرګ دته د دې نم زیات نږدې دی. عامر ابن فهیره نه تپوس وکړو، هغه هم په ډېر تکلیف کې. بلال رضی الله عنه ته وی ته څنګه یې؟ نو هغه یو ناشنا شعر وی الا لیت شعری هل ابیتن لیلة
بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. ارمان چې ما ته پته وي یا ارمان چې ما بیا شپه تېره کړې په مکه کې، مکه ورته یادېده او د مکې هغه خاص قسم گیا او واقع یاد کړو او بیا وی پته نشتی چې د میجنه اوبو له به بیا چېرته ورشم او که نه دغه ګودرله. دا یو مشهور ځای مکې ته نږدې، عربو به پخوا په دې ځای کې بازارونه لګول ډېر مشهور. نو بلال رضی الله عنه دغه ځای یاد کو، یره وی چې دغه ځای ته بیا ورشو او که نه، او چېرته بیا چېرته زه د شامه او د طفیل دا غرونه یاد کړو. مکې ته نږدې دوه غرونه دي مشهور، یو نوم دی شامه او بل نوم دی طفیل. وی بیا به چېرته په ژوند کې دغه دوه غرونه وینم او که نه. اوس ګوره، حالانکه بلال رضی الله عنه ته په مکه کې سخت تکلیف رسېدلی دی، خو سړی چې کوم ځای کې لوی شي، کوم ځای کې پاتې شي، دغه ځمکې سره طبیعي محبت یې دا خبره ما مخکې ذکر کړې، نو ده ته هغه ځایونه رایادېدو. نو په دې سخته کې، په دې بیمارۍ کې هم د ده نه خپل ځای نه هېرېدو. نو عایشه رضی الله عنها وایي زه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې رالم، وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله، په هغوی باندې دومره تکلیف دی د تبې د لاسه چې تپوس یې مه کوه. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې اللهم حبب الینا المدینة کحبنا مکة او اشد. سوال یې وکړو یا الله مدینه زمونږ داسې خوښه که لکه څنګه چې مکه زمونږ خوښه وه یا د هغې نه زیات. وصححها، او د مدینې خلکو له روغ صحت ورک. وبارک لنا فی صاعها ومدها، او زمونږ دپاره د مدینې په پیمانه کې په تول کې برکت واچو. وانقل حماها فاجعلها بالجحفه، او یا الله د دې ځای نه دا تبه او بیماري بوزه جحفې ته. جحفه دا مکې او د مدینې په منځ کې دی، او دلته به یهود اوسېدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال وکړو یا الله چې ته دا بیماري بوزه جحفې ته د مدینې نه. او ځکه یو روایت کې حدیث راځي، امام بخاري راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما خوب ولیدو چې یوه توره زنانه به برسري د مدینې نه ووته او یو علاقې ته لاړه چې هغې ته ویلی کېږي مهیعه. دا مهیعه دا د جحفې علاقې یو نوم دی. هلته لاړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وهي الجحفه، دغه جحفه علاقه ده. فاولت ان وباء المدینه نقل الیها، نو ما دا تعبیر راویستو چې د مدینې بیماري هلته لاړه. بیا پکې الله رب العزت برکت واچو، هغه بیماری الله د هغه ځای نه ختمه کړه. یو حدیث کې داسې هم راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم دعا وغوښته چې یا الله ستا خلیل او ستا بنده او ستا نبی ابراهیم علیه السلام د مکې والا دپاره ستا نه سوال غوښتلی، او زه ستا بنده او زه ستا نبی ستا رسول ستا نه سوال کوم د مدینې والو دپاره، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د مکې والو دپاره دعا غوښتلی و. نو تا نه دا غواړم یا الله ان تبارک لهم فی صاعهم ومدهم وثمارهم، چې یا الله ته د دوی په تول او پیمانه کې د دوی په میوو کې برکت واچي، او یا الله مدینه زمونږ داسې خوښه که لکه څنګه چې مکه زمونږ خوښه ده. واجعل ما بها من وباء بخم، او یا الله کومه بیماری چې دلته ده د خم علاقې ته بوزه. او بیا راته ویم چې څو پورې د عالم سره نه ناست ته په دین نشو پوهېدی. دا اوس 3 حدیثونه دي، یو کې جحفه نوم راغی، یو کې مهیعه راغی، بل کې خم راغی. نو چې اوس یو سړي سره کتاب پروت وي او دا 3 حدیثونه ووایي، نو ده ته به شک پیدا شي، علم خو د هغه سره نشته. چېرې دا خو د حدیثونو کې ټکراو دی، یو ځای کې یوه علاقه یادېږي،
بل ځای کې بله علاقه دي بل ځای کې بله. نو ګوره دا خم دا دغه جحفه کې دننه د یو علاقې نوم دی، د یو ځای نوم دی. نو رسول الله سلم هغه ځای یاد کړو، هغه محله یاد کړه، هغه علاقه یاد کړه. نو دې حدیثونو کې هیڅ ټکراو نشته، ځکه علم دا د علماو سره کېږي. دا په دې نه کېږي چې د اردو یا د پښتو یو څو کتابونه مطالعه کړي او بل فیسبوک کې بیا ناست او بیانونه کړي او تعجب سړي له په دې ورشي او افسوس چې بیا په علماو باندې اعتراضات کوي، په علماو باندې اعتراضات کوي او بیا په یعنی په هغه خلکو باندې اعتراضات کوي چې د هغوی په علم کې وخت تېر شوی، د کتابونو سره د علماو سره په هغوی اعتراضات کوي. اخر کې سړی ته پوښتنه چې لکه تا څومره علم کړی؟ نه چې موږ خو علم نه دی کړی، خو البته بعض بیانونه مو اورېدلي دي او البته د پښتو او د اردو او د پارسۍ کتابونه مونږ کتلي دي. د هغې نه بعد نه دومره ګډ شیخ جوړ شي او مولا او عوام خو دې ته نه ګوري، خو دې ته ګوري چې پټکۍ په سر دی، رومیال سپین په سر کړی دی، بس دا شیخ ته او دا مولا دی. دین زده کول د دې دپاره یو څو خبرې اهمي دي، زه بار بار تاسو ته وایم. دې دپاره د کتاب مطالعه، د علماو سره ناسته، د علماو بیانات اوریده او دا خبرې یادول. علم چې دا ټولې خبرې سړی راجمع کړي دې سره علم زده کړي. ته بیان هم اوري، ته به کتاب هم ګوري، ته به د عالم سره هم کښېنې او ته به دا خبرې یادېم، د هغې نه بعد به نورو ته بیانې. که صرف ته یوه لار راونې زه صرف بیانونه اورم بیا هم ډېر علم به تا نه پاتې، صرف کتاب ګورم. ځکه دا مشهوره خبره ده چې د چا استاد صرف کتابي نو د ده غلطیانې د صحیح خبرې نه ډېري، دغې دی په خپله په مسله نه یې پوه. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ښه، اوس راځو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې د غزواتو تذکره. امام ابن الاثیر رحمه الله وی څومره علماو چې سیرت او تاریخ را نقل کړی دی د هغوی په دې خبره باندې اتفاق دی چې مدینې ته چې کله رسول صلی الله علیه وسلم راغی او د مرګ پورې چې څومره غزاګانې شوي دي او رسول الله وسلم پکې و، ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې و. یعنی کومو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دی په هغو کې خو ابوبکر صدیق دی او دی. بعضو موقعو باندې رسول الله وسلم نه دی تللی، ابوبکر صدیق یې لېږلی دی. نو موږ به انشاءالله تذکیره د بعضو غزاګانو او د بعضو نورو واقعاتو کوو. ښه دلته موږ ګورې تفصیل سره به هغه غزا نه بیانوو، د هغې دپاره ته سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم بیان شوی دی هغې ته به رجوع کړي. موږ به پکې صرف دومره خبره بیانوو چې صرف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې موږ ته معلومات حاصل شي. او د اسلام او د کفر په منځ کې اولنی غټ جنگ چې شوی دی کومه غزا ده؟ غزوه بدر، چې هغې ته ویل کېږي غزوه بدر الکبرى. کله چې مسلمانانو د اوبو په خوا کې ځای ونیو، اوس به سړی چې مسلمانانو د اوبو په خوا کې څنګه ځای ونیو، نو زه تا ته سیرت خو نشم بیانولی دا ویل سر ده په څه طریقې سره دا غزا وشوه او مسلمانان څنګه د مدینې نه ووتو او څنګه اوبو ته راورسېدو، په منځ کې څه شوي دي. که زه بیا دا تفصیل شروع کړم نو دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ما بیا شروع کړو د سر دې دپاره به هغه سیرت اوري. خو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري د اوبو خوا ته ورسېدو هلته یې ځای ونیو، نو سعد بن معاذ رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله الا نبني لك عریشا تكون فيه، یا رسول الله موږ به تعالی عریش یو خاص ځای جوړ کړو، یو چت به دله جوړ کړو چې هغه بیا د ونو د کجورو د ونو د دې څانګو نه جوړ کړی. نو یا رسول الله تاسو به په دغه ځای کې ناست یئ، ونعد عندك رکائبک،
او د الله پیغمبر زموږ چې کومې سورلۍ دي هغه به موږ ستاسو خوا کې پرېږدو، یعنې موږ به میدان ته وځو، جنګ به موږ کوو، تاسو به په دغه ځای کې ناست یئ او سورلۍ به هم ستاسو خوا کې ولاړي. ثم نلقى عدونا، بیا به موږ د دشمن سره میلاو شو. دا سعد بن معاذ رضی الله عنه دا هم ګوره په انصارو کې دی، او ګوره محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره. او ما تاسو ته ویلو که چې دوی ته دا پته وه چې د دې سړي سره ملګرتیا هغه د ټولې دنیا سره جنګېدل دي، دلته ورته ګوره څنګه تیار دی. یعنی یا رسول الله تاسو کښېنئ موږ به جنګ کوو، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا، که الله موږ له عزت راکو او موږ یې په دشمن باندې زورور کړو، دغه زموږ د ټولو خوښه ده. وإن كانت الأخرى، او که چېرته هغه بله خبره یي، هغه خبره یې ذکر هم نه کړه، هغه بله څه ده؟ هزیمت او شکست. نو یا رسول الله که چېرته هغه بله خبره یي، جلست علی رکائبک، نو سورلۍ به تاسو راشي خوا کې ولاړې یوځئ به. فلحقت بمن وراءنا من قومنا، نو زموږ د قوم چې کوم خلک مدینه کې پاتې شوي دي هغوی ته به ځان ورسوئ. د دې قوم سره ګوره د خپل ځان غم نشتي. ګورئ دا زموږ په شان نه دي چې معمولي خبرې سره او دته ښځه رایادېږي او دته بچي رایادېږي، ښځه او بچي او خاندان او کور او کیره. دا هغه خلک دي چې دوی سره دلته غم ټول د رسول صلی الله علیه وسلم دی. یا رسول الله که موږ ته شکست میلاو شو نو زموږ قصه پرېږدوه، تاسو به هسې به رسلم سورلۍ د ټولو ولاړي، په یو سورلۍ باندې به سور شي او ځي به. شاته یو قوم پاتې شوی دی زموږ د قوم نه، موږ ګورې د هغوی نه زیات تا سره محبت نه کوو، معنی چې یعنې موږ ټول یو شان محبت کوو. ولو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، د الله پیغمبر سعد بن معاذ وته وي که چېرته دغه زموږ دې قوم ته پته وی که نه چې تاسو جنګ دپاره وځئ، نو دوی کې به یو هم نه وی پاتې شوی. هغه دوی اصل کې رسول صلی الله علیه وسلم راوتې دې دپاره چې ابو سفیان قافله ودرئ، په منځ کې الله رب العزت دا وغوښته چې جنګ دې وشي، جهاد دې وشي. نو وی که یا رسول الله هغوی ته پته وی، هغوی ته پته وی، یو هم په مدینه کې نه پاتې کېدو، دا ټول تاسو سره راتلو. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی صفت وکړو، هغوی دپاره دعاګانې وغوښتې. کله چې دا ځای جوړ شو، دا په یو ډیرکۍ باندې له پاسه په دنګ کې جوړ شو. اوس هم بدر میدان ته لاړ شي او چا سره علم یي داسې ملګری د سړي چې هغه پوه وي، نو هغه ځای ته ښوی شي. او هلته یو جومات هم اوس جوړ شوی دی، هلته اوس یو جومات هم جوړ دی، کوم ځای کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ناست د دغه غزا په موقع باندې. ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ما تاسو ته وایي چې موږ به په غزا کې هغه ځای ذکر کوو چې کوم ځای کې د ابوبکر صدیق ذکر وي، ځکه چې سیرت د هغه بیانوي. سعد بن معاذ رضی الله عنه د ځان سره یو څو کسان کړو د انصارو نه، دوی غیر چاپېره د رسول صلی الله علیه وسلم نه ودرېدو بهر. دننه د هغه سره څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بهر سعد بن معاذ د یو څو ځوانانو سره چې هغه انصارو کې دي غیر چاپېره ولاړ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک څه نقصان ونه رسوي. ځکه امام ابن کثیر رحمه الله وی دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خصوصیت دی چې دغه ځای کې هم د رسول صلی الله علیه وسلم سره دننه و، لکه څنګه چې د هغه سره په غار کې دننه و. نو په غار کې ورسره هم دی ملګری، دلته ورسره هم دی ملګری. امام بزار په خپل مسند کې یو روایت راوړی دی په صحیح سند سره، علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو ورځ د خلکو نه تپوس وکړو، وی خلکو یو سوال دنه کوم هغه ده چې په دې خلکو کې زورور څوک دی؟ هغه ورته امیر المؤمنین ته موږ ته په دې خلکو کې بادر او زورور ښکاري. هغه ورته وی زما په باره کې چې ستاسو کوم سوچ دی دا خو صحیح ده چې ما سره څوک مقابله کوي زه دې بدل علمه. د مسلمانانو سره مقابلې نه یادوي. ګورې د چې ستاسو ذهن ته زموږ د مقابلې راشي. موږ خو مسلمان د مسلمان سره یا دنیا کې مقابله ده یا د مسلمان د ختمولو مقابله ده.
دی دغه نه وایي د کافر سره مقابله دی. ولکن هو ابو بکر، خو په خلکو کې زړور او زورور سړی هغه ابوبکر صدیق دی. موږ وی د بدر د غزا په موقع رسول صلی الله علیه وسلم له یو ځای جوړ کړی و چې دې کې به رسول صلی الله علیه وسلم دننه ناستي او د دې ځای نه به امر کوي او چې څه احکامات یې دغه ځای نه به جاري کوي. نو بیا موږ دا ووی ټولو چې من یکون مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، څوک به د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناسی دا صرف مشرکانو کې څوک راشي حمله پې وکړي. نو فوالله ما دنا منا احد الا ابو بکر شاهرا بالسيف على راس رسول الله صلی الله علیه وسلم. من کې لا وی څوک را مخکې شوی نه و دې خبرې ته، د سوچ خبره ده، دا د جذباتو خبرې نه دي، ذمواري ده. یعنی پیغمبر پریدا، په امت کې مشهور عالم پریدا، یو غټ شخصیت پریدا چې صرف ستا کیری ته یو کس درشي عام او داسې اعلان وشي چې د ده ذمواري به څوک کوي. دا د سوچ خبره ده، ډېر سوچ نه بعد به د ذمواري اخلي که نه، وردانګې به ځان ته به اول وګوري چې ته څومره اوبو کړي، د هغې نه بعد به بیا دا قصه کوي چې او ذمواري زما ده که نه ده. نو صحابه کرامو دا ذمواري چې په حال اسانه نه شو اخیستی، رسول صلی الله علیه وسلم دی، د ده خیال ساتل ګران کار دی. او بیا یوازې یعنی ته یو کس به د سره دننه ناست، دا نه چې نور د سره هم کېني. نو که دلته هر څوک راځي دشمن ته به مقابله کوي دشمن سره. نو ابوبکر صدیق را مخکې شو او توره راښکاره کړه، وایي زه به ولاړ یم. نو وایي چې څوک به هم په مشرکانو کې دغه طرف ته معمولي را دې خوا کېدو به دی ورپسې ورتو. فهذا اشجع الناس، نو په خلکو کې وایي تکړه او زړور سړی دا دی. یو دا د غزا په منځ کې یو خبر راغلی و، یو دا چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د غزې ته ورسېدو، کوم ځای کې چې د بدر دا غزا شوې ده او مسلمانانو پړاو واچو، نو معلومات یې کول چې د مشرکان به کوم ځای ته رسېدلي. هغه سیرت کې به تاسو اورېدلي. نو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم شو ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه شو او دواړه ووتو. د دې خبرې معلومات یې کول چې د مشرکانو لښکر د قریشو لښکر به کوم ځای ته رسېدلی. نو دې ځای کې سره ابوبکر صدیق ملګری و، تر دې چې د عربو یو بوډا سړی هغه په لاره کې ولاړو او داسې ویلی کېږي په بعضو روایتونو کې چې د دې مشر بوډا نوم سفیان الضمري و. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغه نه تپوس وکړو د قریشو په باره کې، او چې پوه نه شي، شک پیدا نه شي، نو دا تپوس یې تیم وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په کوم ځای کې دي. دغه سپین ږیري ورته وایي ډېر تجربه کار سړی و، ډېر هوښیار. وایي زه به د هغه وخته پورې تاسو له خبر نه در کوم چې څو پورې تاسو ما ته دا نه ویلي چې تاسو د کوم ځای یئ. رسول صلی الله علیه وسلم ورته اذا اخبرتنا اخبرناک، تا اول زمونږ د خبرې جواب راکړې بیا به دله موږ جواب در کوو چې موږ د کوم ځای. نو هغه ورته اذاک بذاک، دا په دې رسول صلی الله علیه وسلم ورته نعم، ته موږ له خبر راکړه موږ تاله در کوو. دغه مشر دا وی چې کم خبر چې ما ته را رسېدلی دی او که دا رښتیا چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري به پلانې ورځ د مدینې نه راوتي دي، نو که دا خبره رښتیا نو نن به دا وخت هغوی په پلاني ځای کې او بالضبط هغه ځای خو کوم ځای کې چې مسلمانانو نن به هغوی هلته پراته. د قریشو باره کې ما ته خبره رسېدلی و چې دوی په پلاني ورځ راوتي، نو که دا رښتیا نو نن به دوی په پلاني ځای کې دی وخلی. بلکل هغه ځای خو کوم ځای کې چې قریشو د مکې مشرکانو پړاو واچول. بیا وی زما هغه خبره ممن انتم، تاسو د کوم ځای؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته نحن من ما، موږ د اوبو نه یو.
ما اوبو ته هم وایي او ما په عراق کې یو علاقه هم ده چې هغې ته ما ویلی کېږي. دلته رسول صلی الله علیه وسلم توریه وکړه. توریه څه ته وایي؟ یعنی ته خبره په یو نیت وکړې اورېدونکی د هغې نه بل مراد لي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره خو صحیح ده، موږ ټول د اوبو نه پیدا یو، ټول د اوبو نه پیدا دي، د انسان د منۍ د قطرې نه پیدا دي. نو هغه سپین ږیري ورته ما من ما، د کم ما نه یې؟ امن ماء العراق، د عراق هغه علاقه یې د وایي ما او که نه؟ رسول الله سلم ابوبکر صدیق ته روان شو، هغې جواب میلاو شو تاسو د کم ځای نه یې؟ موږ د اوبو نه یو. موږ د اوبو نه پیدا یو. دا دروغ دي که رښتیا دي؟ رښتیا دي. او سپین ږیری ګډوډ شو، که دی ډېر هم هوښیار دی خو د ده هوښیارتوب د رسول الله وسلم په مخ کې نه چلېږي. دا ښه هوښیار سړی دی، ځکه ده چې کوم اندازه ولګوله د لښکرونو چې کوم ځای ته به رارسېدلی، دا ښه هوښیاران. خو رسول صلی الله علیه وسلم ولې داسې جواب ورکو چې دی پکې ځان له ګډوډ شو. هغه ځان له سوچ کې شو چې دا ما دوی کومه عراق هغه علاقه دی که بله یا دی. هغه ما ته سوچ نه ایتلی چې هغه اوبو ته وایي. یو بله خبره چې د غزا کې مشهوره ذکر کېږي، هغه وخت چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د صحابه کرامو د صفونه برابر کړو که نه، او واپس دغه خپل ځای له راغی کوم ځای چې صحابه کرامو هغه له جوړ کړی، نو بیا خپل رب ته جړاګانې او فریادونه کول. تاسو اورېدلي سیرت کې که نه؟ مې اورېدلي. او دا وی اللهم انجز لی ما وعدتنی، یا الله تا چې ما سره کوم لوز کړی هغه پوره کړه. یا الله زه تا ته ستا هغه لوز رایادوم کوم چې تا زموږ سره کړی او چې زه به ستاسو مرسته او ملګرتیا کړو. یا الله اللهم ان تشأ لا تعبد بعد اليوم، یا الله که دا جماعت ختم کې نو د نن نه بعد به ستا بندګي څوک کوي په دې ځمکه کې؟ اولیګیاو اولیګیاو اولیګیاو. او دا لاسونه د قبلې طرف ته ولاړو، دا لاسونه یې اوچت کړي او دومره فریاد او جړاګانې الله ته وکړې حتی سقط رداؤه عن منکبیه، تر دې چې د هغه صادر د اوږو نه ولوېدو د دې ډېر لاس اوچتولو سره. دومره فریادونه الله ته کړي دي. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې الله د سره مرسته نه کړي که نه، نو د دنیا دا ټول طاقتونه که راجمع شي ستا مرسته وکړي خو ته نشي کامیابېدی. او چې الله دې پرېږدي نو څوک به دې مرسته وکړي، او چې الله دې مرسته وکړي نو که دا ټوله دنیا دې پرېږدي تا ته څوک نقصان نشي در رسولی. دلته یو بله مسله پکې غټه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم هم الله ته محتاج دی او د هغه بنده دی، ځکه خو ورته فریادونه کوي، ځکه خو ورته مینتونه او زاریانې کوي، ځکه خو ورته جړاګانې کوي. دې کې رد دی په هغه غلطو نظریو والو باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب دی او د هغه سره خزانې دي او د هغه سره دا دي او دغه کوم کارونه چې د الله دی هغه وله ورکړي دي. په دې کې رد دی په هغوی باندې کوم چې به نن دغه بار ربیع الاول چې د ورځ دوه مخکې مناوه، د هغوی مقصد د عقیدې دا ګډې وډې نظریې دي. د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت دا به هم په یو چوکاټ کې دننه کېږي. الغرض وی فاشفق علیه ابو بکر الصدیق رضی الله عنه، وی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې زړه وسوځېد چې کله د هغه د جړاګانې ولیدې، د هغه د فریادونه او د هغه د اوږو نه چې د صادر ولیدو نو زړه یې پرې وسوځېد. او د ابوبکر په سیرت کې موږ په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې دا ډېر نرم دلی انسان و، جړا به له ډېر زر ورتله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د شانه ونیو، یعنې شانه یې لاسونه ته وکړو او دا صادر یې وله په دې اوږو رواچو، ورته یې وی حسبک یا رسول الله، ای د الله رسوله دغه کافي ده، دومره پوره ده. الححت على ربك فإنه سينجز لك ما وعدك،
خپل رب ته دې ډېر فریادونه وکړو او ډېر مینتونه دې وکړو او ستا رب به تعالی هغه څه درکړي د کومې چې تا سره لوز کړی دی. یو دا مشهوره خبره دغه غزا کې ده. غټه یو قصه د بدر د غزا ختمېدو کې هغه دا راځي چې په دغه موقع کې رسول صلی الله علیه وسلم یو څو کسان قیدیان راوستي وو مدینې ته. څو؟ او یا کسان. بارک الله فیک. دا دلیل دی چې تاسو ټول هغه سیرت اورېدلی دی هغه ما چې بیان کړی، یعنې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بار بار اورئ. او ما تاسو ته وایي که یو بیان اورئ انشاءالله ثواب ستاسو نه ځي. څلېرویشتو ګنټو کې به یو بیان وانه اورئ، ګنټه بیان یې که نه. او که ډېر تاسو مصروف یې، ډېر زیات مصروف یې دنیا کې او منډې م ډېري، یو 20 منټه یو ټیم کې واوره، نیمه ګنټه بل ټیم واوره، حقه بیان پوره که رو رو به دا سیرت ته اوري او دا خبرې به ستا په ذهن کې را تازه کېږي. هسې کټ کې پروت یې فیسبوک ټیک ټاک ګوري، یوټیوب ګوري. دا چې بعض پکې هغه دي چې ظاهره کې ځان داسې دینداره کوي به د دوی په باره کې هم یعنې ډېرو موږ ته پته ده چې دغه ټول دغه فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب او په دې کې وخت تېروي. د دې په ځای که ته داسې کار وکړي چې یو نیمه ګنټه بیان واورې نو وخت به دې هم ښه تېر شي، علم کې به دې اضافه وشي، نظر به دې هم نه خرابېږي، ذهن به دې هم نه خرابېږي. د ذهن د خرابېدو یو لویه وجه هغه دا ده چې سړی په سترګو باندې هغه څه ګوري چې د څه نه الله ته منع کړی. دا بعض ملګري تپوس کوي زموږ په ذهن کې څه نه کیني. ذهن کې چې خبره نه کیني دي یو څو وجې دي. یو وجه دا دی، یو وجه چې په دې سترګو باندې ته فحش فلمونه یا تصویران د پردو زنانو یا ټنګ ټکور سندرې فلمونه دا پې ګوري، دې سره په ذهن کې څه نه کیني. او څنګه به په یو زړه کې راجمع شي علم د دین او د شیطان تابعداري، دا راجمع کېږي یو زړه کې؟ نشي راجمع کېږي. او ستاسو خپله مرضي ده چې څه کوئ یا کوئ، ښه هوښیاران یې، دا نه چې په څه نه پوهېږي. دنیا په باره کې ښه په هر څه پوهېږي. نو په دین پوه شئ چې څومره د دې زنانو دې تصویرانو ته ګورئ او دا فلمونه او سندرې او ټنګ ټکور او فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب، بیا دا تپوس د چا نه مه کوه چې ولې زما ذهن کې د دین دا مسلې نه کیني. ښه واضح ده. نو که د دې په ځای روزانه موږ یو بیان اورو، یو کتاب ګورو، نو علم کې اضافه، د نظر حفاظت، خوب په صحیح ټیم کې ده، سکون او راحت. ګوره دا ګناه چې سړی وکړي، ګناه حدیث کې راځي که نه چې والاثم ما حاک فی نفسک، ګناه هغه ده چې دنه نفس او سینه دي بیا سینه کې دې ملامته کوي، سکون د سړي ختم شي. یعنې دوه کسان دي ګوره، یو هغه دی چې هغه فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب او دې قصو کې د جاخې وکتې او ویده شو. یو هغه دی چې د الله یو عبادت وکړو ویده شو. د دې دواړو سکون او راحت به یو شی وي؟ که تاسو دا وایي چې دې دواړو سکون او راحت به یو شی وي، نو بیا په دغه عقل دې بیا سلام وي چې دې دواړو سکون او راحت یو شان کوي. نو دغه سیرت خیر د دې چې کله نا کله اورئ چې را تازه کېږي. قیدیان 80 کسان او 80 مردار کړی شوي. دا قیدیان چې کله راوستی شو، صحیح مسلم کې هغه حدیث دی، څه چل شوی و بیا ځه؟ فدیه یې اخیستو، دا صحیح خبره. خو د هغې نه مخکې څه چلو شو؟ مشوره وشوه. بارک الله فیک. رسول صلی الله علیه وسلم مشوره واغسته. او دا واقعه ډیرو کتابونو کې راغلې ده او ډیرو محدثینو راوړې ده.
رسول صلی الله علیه وسلم وی ما ترون فی هؤلاء الاسارى دې قیدیان مبارک تاسو وایي سو ابو بکر صدیق وی د الله پیغمبره هم بنو العم والعشیره زمونږ د تر زامن دي یو خاندان دی یو خلق دي نو که تاسو تی فدیه والی نو بای کې به دوه فایدې شي یو فایده دا ده چې د دې مال د لاسه به موږ زورور شو نوې ملک جوړیږي نوې طاقت جوړیږي لا خو څه نشتي که نه نو که د دوی نه مال والی نو فایده به دا شي چې موږ سره مال لا شي نو یو خو موږ ته طاقت میلاو شي دویم فعسى الله ان يهديهم للاسلام او که الله دوی ته د اسلام هدایت وکړي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ملک سات مخکې وي چې نرم دله انسان ها رسول الله سلام عمر بن خطاب ته وی ته څه وی هغه یا رسول الله زما دغه رای نه ده کومه چې ابوبکر صدیق ته زه خو دا ویم چې هر یو کس دغه خپل ته حواله کو چې را سړتي ووایي او چې دا خبره راښکاره شي چې زمونږ په زړونو کې د مشرکانو سره ذره برابر محبت نشته دا خو د کافرانو د مشرکانو مشران دي رسول صلی الله علیه وسلم سوچ کو او د دې ابوبکر صدیق دا مشوره خوښه شو ځکه چې دوه فایدې پکې دي موږ به زورور شو ځکه مال ته ضرورت دی بل دا چې دا خلک خپل خلک دي سبا له به الله هدایت وکړي بیا به زموږ په صف کې ولاړ او دشمن سره به جنګ کېږي نو یې بس د ابوبکر صدیق رای صحیح ده او فدیه د هغوی نه واخیسته عمر بن خطاب رضی الله عنه وی چې زه په سبا لرالم رسول صلی الله علیه وسلم هم ناسته ابوبکر صدیق هم ناسته او دواړه جاړي وی ما ورته چې یا رسول الله په کومه خبره تاسو جاړئ ما ته مو وایي چې زه در سره مو جاړم هغه ورته وی رسول صلی الله علیه وسلم وی جاړم په هغه خبره هغه کومه چې موږ فدیه پکې واغسته عذاب یو ونی ته اشاره وکړه خوا کې ورته وی عذاب د دې ونې نه هم زیات نږدې رسېدلی و خو الله رحم وکړو او الله ایتونه نازل کړو ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض نبی له نو پکار چې فدیه اغسته وي اولنې جنگ الله وی چې وینه توي شي فائدہ بسو روب پریوت خو الله وی چې لولا کتاب من الله سبق کچرتا غلیکل نه کم چې الله تر طرف نه مخ کې شوی دي لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم نو دا تاسو چې صف کوم فدیه اغسته دي د لاسه تاسو ته درناک عذاب ملاوي شي هغه لیکل څه دي نه تقدیر خو دې خو تقدیر کې څه لیکلی شي نه نه کچرته دا خبره نه وي الله تر طرف نه چې مال غنیمت پر دې امت ته پر حلال لیکل دا شي وي دي په خانو امتونو د پر مال غنیمت نو حلال کړي او خو بکې خو د اسمان نه بور راغو به سي دي امت ته پر حلال دي الله وی کچرته زما دغه فیصله نه وي چې دې امت ته پر غنیمت حلال دي عذاب براغله او ځکه ته الله وی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا او دا سجی تاسو اغستی دی وی خوري حلال دی پاک دی معنی دا چې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم ناروا کار نه دی کړی ګوره د آیات کې نه ابوبکر صدیق ناروا مشوره ور کړی دا خودی ته وی خلاف اولا خلاف اولا یعنی د دین غوره کار بل وو هغه سو چې ویني توي کړی ځکه دا کې دی نشي چې رسول صلی الله علیه وسلم دې د ګناه کارو کی او الله دې هغه په دې ګناه باندې پریږدي او د پیغمبرانو خو ګناه نه کیږي ابوبکر صدیق کې چرته دې سي مشوره ورکړی چې بای کی ګناه وي نو پیغمبر به ته ویلای چې مشوره دې غلطه ده کار جایز دی خود دې نه غوړې او بل کار وو دا غینه بعد د احد غزا مشهور غزا ده
او د احد په غزا کې چې کم تکلیف او سخت په مسلمانانو راغلی دا دومره بل یو غزا کې نه ده راغلی. وجه سوا بعضو کسانو د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم خلاف ورزي وکړه، د غره نه راکوش خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په وخت کې مشرکو، هغه په دویم پیر حمله وکړه په مسلمانانو باندې. د هغې د لاسه مسلمانان ډېر ګډوډ شي تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله په دې غزا کې زخمی شوی دی. غاښونه مخې زخمی شوی دی، سر زخمی شوی دی، زنګونه پکې زخمی شوی دی، لویه سخته. او یا صحابه کرام په دې کې شهیدان شوي دي، مشهور صحابه کرام ټول مشهور پکې حمزه رضی الله عنه شهید شوی دی د رسول صلی الله علیه وسلم تر. په هغه سخته کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې یو ځای ولاړ نه دی پرېښودی. ځکه یو اثر کې داسې راځي چې کله دا آواز وشوه چې رسول صلی الله علیه وسلم شهید کړی شوی دی، منځ کې پکې دا آواز هم شوی شیطان د طرف، او دې خبرې مسلمانان سخت ګډوډ کړي، انتهایی ګډوډ کړي. یو خو دې ګډوډ کړي چې مشرکانو اچانک حمله وکړه او د شانه نو څه شهیدان شو، څه پکې د مدینې په طرف لاړو، او څه د احد غر طرف ته ورلو، او څه ګډوډ شو اخوا دې خوا شو. یعنی لویه سخته په مسلمانانو باندې راغلی وه. وی کله چې دا خبره خوره شو چې رسول صلی الله علیه وسلم شهید کړی شوی دی، ثبت معه عصابة من أصحابه 14 رجلا. په دغه ټیم کې د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې 14 ملګري سم مضبوط ولاړو، چې دې 14 کې و مهاجرین دي او انصارو، وفيهم ابو بکر الصدیق رضی الله عنه. او په هغه مهاجرینو کې یو څوک ابو بکر الصدیق رضی الله عنه. او دا نشي کېدی نشي چې یو کس ته الله ویلي چې دا د پیغمبر ملګری دی او دی د پیغمبر په دې سخته کې پرېږدي، دا نشي کېدی. بیا څنګه الله د ته ملګری دی پیغمبر وي، او که دا ټول خلق د ده نه تللی وي او رسول صلی الله علیه وسلم په میدان یوازې پاتې شوی، ابوبکر صدیق به ورسره ولاړ وي. دا داسې زړور انسان دی. ورک ساعت مخکې موږ د علي رضی الله عنه روایت ذکر کو کړ، هغوی په خلکو کې دا زړور سړی دی، دا داسې بزدله نه دی چېرې دا خو د هر طرفه مشرکانو راګیر کړي او دا به څه کېږي او رسول صلی الله علیه وسلم پرېږده، نه، بیا ورسره په غزي کې ولاړ. او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم بیا د میدان نه رو احد غر کې یو غارو هغې ته ورننوتو، هغه طرف ته روانو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسلم هغه طرف ته روان. او یو ناشنا خبره ګوره، کفارو مشرکانو هم د ابوبکر صدیق پیژندو چې دا سم د کار سړی دی. او هغه داسې چې کله دا جنگ ختم شو او مسلمانانو ته د فتح نه بعد شکست میلاو شو، ابو سفیان راغی چې په هغه وخت کې مشرکو او د مشرکانو سپهسالارو، هغه راغی او د دې احد غر خواته ودرېد او په چغه چغه یې وی افی القوم محمد، محمد صلی الله علیه وسلم شتي او کنه. 3 پیری دا خبره وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی جواب مو ورکوي غلی شي. بیا وی چې افی القوم ابن ابي قحافه، په قوم کې د ابو قحافه زوی شتي کنه، ابو بکر صدیق یادو. 3 پیری دا وی رسول صلی الله علیه وسلم جواب بنه ورکوي. بیا وی افی القوم ابن الخطاب، آیا په قوم کې د خطاب زوی شتي کنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب بنه ورکوي. بیا ابو سفیان روان شو په زور یې دا وی اما هؤلاء فقد قتلوا، زره دوی نه خو تاسو خلاص شوي، خپلو ملګرو ته دغه 3 خو ختم شوي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر رضی الله عنه، نو عمر رضی الله عنه نور ځان کنټرول نکو
او په چغه وی کذبت یا عدو الله، د الله دشمنه دروغ دی وی، الله دوی پاتې کړي دي د پاره چې دوی په لاسونو به تا شرموي. دا درې ونه ژوندي دي. امام ابن القیم رحمه الله وی ابو سفیان صرف د دې درې کسانو تپوس کړی دی، بل چا یې نه دی کړی. رسول صلی الله علیه وسلم، ابو بکر او عمر رضی الله عنهما. ولی وی ځکه چې هغه ته پته وه ان قوام الاسلام بهم، چې د اسلام په دې خورېدو کې او په نشر کېدو کې او په مخ کې تلو کې بنیادي ستنې د قدرې کسان دي، دقه د کار کسان دي. رسول صلی الله علیه وسلم خو دی او دی ځکه چې پیغمبر دی، خو د سره دا دوه کسان د کار سړي دي. دا نه چې نور د کار نه دي، دا بنیادي کسان دي. خبر ما دا کوله چې مشرکانو ته هم پته ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کار سړی دی، معمولی سړی نه دی. او چې کوم سړي خپل ټول مال په اسلام لګولی، بدن یې لګولی، بچی قربان کړي د اسلام دپاره. تیر شوي بیان کې د هغې نه مخکې بیان کې موږ دغه تذکره کول، دی به څنګه د کار سړی نه وي. ځکه زه بار بار د ملګرو ته د خپلو پښتنو ته دا ویم، خصوصا د ځوانانو ته، زه هم د ځان نه په معاشره کې د کار پورزه جوړه کا چې ته د کار سړی. اسې ژوند تېرول او سحر را پاسېده او د شپې اوده کېده، دا خو ټول خلک تېروي. او لاباس ګورې دي ته هم خوشحالي وایي سحر را پاسم د شپې اوده کېږي، بس نه په کور کې څه مقام شي، نه په معاشره کې، نه په محله کې. امت خو پرې د امت خو ډېره غټه خبره ده چې خلک دا وایي چې او یاره پلانې د اسلام دپاره ډېر فایدهمند دی، او پلانې د قوم دپاره ډېر فایدهمند سړی دی، او پلانې د خپل خیل او نسب دپاره ډېر کارداره سړی دی، چې خلک دا وایي. او دا له کېدی شي چې کله سړی په خپله کوشش وکړي چې زمان الله قیمتي سړی جوړ کړي. ښه، که تاسو ته یاد وي د دې احد د غزا پسې متصل یو بله غزا راغلې وه، بلکل متصل. بلکل په سباله بارك الله فيك. غزوة حمراء الأسد دا غزا نومو، او رسول صلی الله علیه وسلم دی سوچ کی شو چې دا سینا ابو سفیان په دویم پر را واپس شي او په مدینه باندې حمله وکړي. او اراده ګوره د هغه هم دا وه چې اسې مسلمانان خو زخمیان دي او یا خو تې مړه شو، راشه اچانک یو بله حمله پې کوو، دې ټیم کې به ښه نقصان پکې وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته اعلان وکړو په سباله، دا څومره ګران کار دی چې دا زخمیان راغلي وو د احد نه، او رسول صلی الله علیه وسلم سهار منځنه باندې اعلان وکړو، وی څوک چې موږ سره د احد په غزا کې شریک شوي دي هغه ټول به موږ سره بیا راځئ. دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران. او که موږ داسې اعلان وکړو لکه اوس دا درس ختمیږي او ختم شي، او لږ ساعت بعد تا ته یو سړی وایي چې یاره بیا درس راځي، یو نیمه ګنټه کښېنه به پوست قالین، دا خو موږ یو لوی جهاد وکړو، موږ یو لوی کار وکړو، او نور څه وکړو، او بس دی، او نور خو مړه شو، او نور ستړي شو، نور تږي شو، نور وږي شو، په ملا هم دړ لاغی، په زنګونانو هم دړ لاغی. دوی راغلي د جهاد نه دي، داسې غزا نه دي چې په هغې کې لوی تکلیف دوی برداشت کړی. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته اعلان کړي. ځکه بعضو روایتونو کې راځي چې یو منظر پکې داسې مو دوه وروڼه تلي وو یو ځای، دوه وروڼه د احد غزا له تلي، دواړه زخمیان شوي وو، خو دا یو دومره زخمي شوی و چې د ګرځېدو نه و. نو رسول الله وسلم چې کله اعلان وکړو نو هغه خپل ورور په شا کړی و او ځان سره روان کړی و، هغه ورور یې په شا کړی و روان کړی و. ولې هلکه ورور پرېږده، وایي رسول الله وسلم وایي چې کوم شریک شوي هغه به ټول لازئ. دې ته ایمان وایي او دې ته قرباني وایي. نو دا ټول کسان
بیا تلی دی او پاغو کی یو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ عروه بن الزبیر توی چې دا د زبیر بن العوام زوی دی او د دې خورۍ دی، د اسماء بنت ابو بکر زوی دی. وتوی خوریا کان ابوک منهم الزبیر، ستا پلار پاگه کسانو کې دی چې الله په قرآن کې صفت کړی دی، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح. داغه خلق دی الله وی چې دوی د الله او د الله د رسول منلی وا ورستو د دینه چې سخت پر راغلی و زخمونه وته رسیدلی. ناګه وته خوریا په دې خلکو کې ستا پلارو الزبیر بن العوام او وته وی او ستا نیکا ابو بکر صدیق بکیمو. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې څوک په زمنګ سره روان شي، فانتدب منهم 70 رجلا، او یا کسانو به ډیره تعدی کړي او یا ډیر تیز راغلیو دي غراوتی ټولو خداویا سدي دوی یکدم جمعه تر رسیدلی وی منګ راغلیو هغه او یا کسانو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه. دیني دی ویلی چې یا رسول الله زستړی شم او زه موږ د دومره وخت تیر کړ، هغه کسانو کې ابو بکر الصدیق رضی الله عنه. ان شاء الله روان بیان کې با نوري چې کومې غزاګانی راغلي دي د بجون کې داغي تذکرہ وکړو. الله سبحانه وتعالى دې زموږ ملاقات او څوک چې دا بیان اوري څوک چینی، الله دې زموږ ټول ملاقات د رسول صلی الله علیه وسلم سره د ابو بکر صدیق سره او د نور صحابه کرام سره په جنت الفردوس کې وکي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.